د انګلستان لخوا روزل شویو پخوانیو افغان ځواکونو ته په اوکراین کې د جنګېدو وړاندیزونه شوي دي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د انګلستان انډیپنډنټ ورځپاڼې لایټ هاوس رافورډز څېړنیزې رسنۍ او اطلاعات روز ورځپاڼې یوه ګډه څېړنه ښایي چې په ایران کې میاشت یو شمېر پخوانیو د پولیسو ځانګړو ځواکونو په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګېدو وړاندیزونه ترلاسه کړي دي. د غلام مستعار نوم په نوم د افغانستان د پخوانیو پولیسو ځانګړو ځواکونو یو غړي ته په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګېدو وړاندیز په ایران کې د پلاستیک د پروسس په یوې کمپنۍ د هغه د یو افغان همکار لخوا د یو فرما په ورکولو سره شوی دی. هغه د څه باندې 12 کلونو لپاره د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې غوره کیتې غړی و چې د بریتانیا د حکومت لخوا جوړ شوی و او غړي یې د دغه هیواد په مرسته روزل شوي او مالي ملاتړ یې کېده. دغه کیته د ټریپل یونټس او یا هم 333 او 444 کیتو په نوم یادېده. وروسته له هغې چې اسلامي امارت په افغانستان کې واکمن شو، غلام مجبوره شو چې خپل وطن پرېږدي او ایران ته کډه شي. نوموړي د پلاستیک په دغه فابریکه کې د اوږدو ساعتونو لپاره کار کوي او د دې په خاطر چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، نو مجبوره دی چې د شپې لخوا هم په دغه فابریکه کې ویده شي. هغه افغان همکار چې غلام ته دغه فرما ورکړې وه د هغه له پوځي تجربې څخه خبر و او فکر یې کاوه چې ښایي دا داسې یو وړاندیز لپاره چمتو وي. په اوکراین کې د جنګېدو دغه وړاندیزونه کله د ټلیفون له لارې، کله د یو بل پخواني سرتیري له لارې او کله هم په مستقیمه توګه وي، خو په هر ډول چې وي موخه یې یوه ده: په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره جنګېدل. دغه ځواکونه په 2000 کال کې د بریتانیا لخوا رامنځته شوي وو. غلام او ملګري د بریتانوي سرتیرو سره اوږه په اوږه د اسلامي امارت په وړاندې جنګېدل او دا کار د دې لامل شوی چې د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته لاړل. د انګلستان حکومت اوس پریکړه کړې چې په بریتانیا کې د دغو پخوانیو ځواکونو د میشت کېدو زرګونه رد شوي درخواستونه بیا له سره وارزوي، خو د ارزونې دغه پروسه ډیره اوږده ده او په ایران کې د افغانانو په ځانګړې توګه پخوانیو امنیتي ځواکونو ته ژوند ډیر سخته شوی، ځکه چې دغه هیواد په پام کې لري چې د روان لمریز کال تر پایه ټول ناقانونه افغان له خپل هیواده وباسي. په اوکراین کې د پوتین جګړه چې اوس یې 3 کال روان دی د مسکو لپاره اوږده او ګرانه تمامه شوې ده. ملکي وګړو او ان مجرمینو ته ویل شوي چې د عسکرۍ خدمت ته ځان تیار کړي. ویل کېږي چې په دغه جګړه کې 700,000 روسي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې او نږدې 100,000 دغه ځواکونه وژل شوي دي. په دغه جګړه کې د بهرنیو هیوادونو د جنګیالیو د ګډون په اړه هم ویل شوي. د راپور له مخې په یاده جګړه کې د کیوبا، سوریې، هند او په دې وروستیو کې د شمالي کوریا وګړو ونډه اخیستې ده. د روسیې، آسیا او اروپا په اړه د انګلستان په چتامه هاوس څېړنیز مرکز کې مشر سلاکار کیر ګیلز وایي هغه افغانان چې د جګړې تجربه لري د پوځي استخدامونکو لپاره په ښکاره ډول زړه راښکونکي دي. نوموړی وایي روسیه هڅه کوي چې د وسلوالو ځواکونو لپاره د کسانو هره ممکنه سرچینه وکاروي. نوموړی وایي چې د روسیې ملاتړي هیوادونه لکه ایران، شمالي کوریا او چین د اوکراین په جګړه کې د روسیې سره د مرستې لپاره هڅې کوي. نوموړی په دې اړه زیاتوي چې موږ د مخه د شمالي کوریا د ځواکونو حضور لیدلی دی. دا باید د حیرانتیا وړ وي که چیرې دا موضوع نورو هیوادونو ته خپاره شي، په ځانګړې توګه که د ایران لخوا د 3 هیواد د وګړو د لیږلو په اړه وي. په ایران کې دننه د 14 پخوانیو ځانګړو ځواکونو او په افغانستان کې له لسګونه نورو سره د راپور جوړونکو له خبر وروسته روښانه شوې چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د جګړې وړاندیز دغو ځواکونو ته لومړی په 2023 کال او بیا د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې شوی دی.
دغه پخوانیو ځواکونو ته د وړاندیز لپاره ویشل شوي فورمې په فارسي لیکل شوي او تر ډیره شخصي معلوماتو، پوځي تجربې، په ایران کې د ادرس او د اړیکې د معلوماتو غوښتنې کوي. غلام مخکې لا دې چې دغه وړاندیز په اړه پریکړه وکړي د ایران د پولیسو لخوا ونیول شو او افغانستان ته ولېږل شو. نوموړي وویل چې دغه پروسه د پخواني افغان جنرال لخوا پر مخ وړل کیږي او که دغه وړاندیز یې منلی وای په دویم پړاو کې به ورسره مخامخ خبرې کېدې. په ایران کې د ځانګړو ځواکونو یو شمېر پخوانیو غړو ویلي چې دوی په لومړی سر کې د افغان پوځ او نورو پخوانیو امنیتي ځواکونو له لارې دغه وړاندیزونه ترلاسه کړي. نورو بیا ویلي چې افغان کجکبران په مستقیم ډول دوی ته ورغلي چې دغه وړاندیز ورته وکړي. د دغو ځانګړو ځواکونو یو پخوانی ډاکټر مشرف مستعار نوم وویل چې هغه په تهران کې د روسیې د سفارت له چارواکو سره په دې اړه مخامخ خبرې کړې دي. مشرف ادعا کوي چې په خبرو کې د 200 پخوانیو ځانګړو ځواکونو استازیتوب کاوه. نوموړي څرګنده کړه چې زه په روسیه کې سفارت ته تلم او د استخدام د پروسې په اړه به مې هغوی سره خبرې کولې. نوموړی زیاتوي چې موږ پریکړه وکړه چې له دغو 200 ځانګړو ځواکونو سره یو ځای روسیې ته ولاړ شو. موږ فکر کوو که چیرې یو کب ډوډۍ پیدا شي موږ باید هلته ولاړ شو. موږ مجبور شوي یو چې دا کار وکړو ځکه چې دلته په ایران کې ژوند خورا ستونزمن دی او افغانستان ته بیرته نشو تللی. نوموړي زیاته کړه چې ما په مستقیم ډول له روسانو سره خبرې کولې او هغوی موافقه وکړه چې په میاشت کې $3,000 معاش راکړي. نوموړي وویل چې هر څه د تللو لپاره چمتو و چې هغه خپل یوې پخوانۍ برتانوۍ همکارې سره په ټلیفون خبرې وکړي چې د دغه فرصت په اړه ورته ووایي. نوموړی وایي چې دغه همکارې هغه کانې کړ چې دا ښه فکر نه دی چې د روسیې په ملاتړ جګړې ته ولاړ شي او له همدې امله له خپلې پریکړې وګرځېده. دغه ځواکونه په دې هیله په ایران کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي چې په برېټانیا کې د مېشت کېدو غوښتنلیکونه ومنل شي او له دغه سخت وضعیت خلاص شي. ټولو ځواکونو چې په دغه څېړنه کې برخه اخیستې دغه وړاندیز یې نه دی منلی خو ویلي دي چې که په انګلستان کې د مېشت کېدو له پروګرامه ناهیلي شي او یا رد ځواب ترلاسه کړي مجبوره دي چې یاد وړاندیزونه ومني.